نه زخمی شو نه شهیدان شو زندان پر ارمانو چې شهیدان شو بابا زما 82 سال عمر دی جی جی د عمران خان دپاره دا کفن دی زما کفن دی انشاءالله ټي شوک ته مې مسلم زاده راوړو تاسو لیدلو جی جی نو انشاءالله تعالی موږ د عمران خان دپاره هر قسم قربانۍ ته تیار یو او دا مې یو کس چې پکې وغېمه که نه یو په دې نو انشاءالله تعالی بس زما د لار مان به پوره شي جنید اکبر ډېر ښه سړی دی خو د بدقسمتۍ سره شریف سړی دی نو ستاسو په نظر کې څه وجه ده چې مخکې عمران خان صاحب دا غټ سیټ نه ورکوه اوس یې ورکول بدماش شو که څه حساب دی یو خو پښتون دی د خان دپاره څه کولی شي अपना जान दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं سعودي نه ټیکټ والي او یوازې را روان شي نو زه درته وایم ثواب لږ زیاتوه یو لس اته کسانو نه ټیکټ یاله او بیا راځه دا خو به ډېره ښه خبره وي زه خو درته شاباشي ورکوم په دې خبره ګرانو عزتمندو څنګه یې تاسو خو یې ټیک ټاک یې د فرهاد سلام قبول کړئ او په دې ټایم موږ موجود یو خان دربار ګرانو عزتمندو دا ډېر مشهور هوټل دی او زموږ دا بابا چې دی دا د چا نه کم نه دی د عمران خان نه 2 کاله 3 کاله دوی مشر دي او عمران خان صاحب د دوی کشر دی نو زموږ مشران اکثر وایي چې د خپلو کشرانو سره زیاته مینه پکار ده نو دا بابا د خپل کشر عمران خان صاحب سره ډېره مینه کوي بابا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جی الحمدلله ټیک ټاک تاسو صحت الحمدلله ټیک ټاک ښه دا راته ووایه بابا جي تاسو د دې نه مخکې روان وئ ډي چوک ته تاسو ما ته ویلي چې ډي چوک ته به ځمه او عمران خان به خامخا راولم د عمران خان نه بغیر به نه راځمه بالکل دي موږ الحمدلله دې چوک ته رسېدلي یو او کوم پارنګ چې کېده هغه په موږ باندې کېده شروع خو چونکې زموږ الله عزت او په دغه وخت سره ساتل نه زخمي شو نه شهیدان شو زندان پر ارمانو چې شهیدان شو بابا جي د ډېر افسوس سره دا ویمه زموږ مشران تاسو هغه وخت کې ما سره موجود وئ او تاسو وی چې ما ځان سره تیله کې کفنونه اغوستي دي بیا ما به چې د پي ټي آی د ورکر د هر یو نه انټرویو کوم نو هغه دا خبره کوي چې د عمران خان لپاره جان حاضر دی موږ وایي چې دا هسې خبرې کوي خو د پي ټي آی ورکر دا ثابته کړه او خپل ځوانان دي چې دي هغه یې وله ورکړي څه ویل غواړئ بالکل جی چا چې څوک چې شهیدان شوي دي الله دې د هغوی د شهادت مرتبې ورکړي څوک چې زخمیان شوي دي الله دې ورله مزید توفیق د عمران خان پسې دغه د منډې والو او د ازادېدو لپاره چې هغوی له دې الله توفیق ورکړي او انشاءالله زما 82 سال عمر دی زه انشاءالله بالکل د عمران خان دپاره دا کفن دی زما کفن دی انشاءالله ټي شوک ته مې مسلم زاده راوړو تاسو لیدلو نو انشاءالله تعالی موږ د عمران خان دپاره هر قسم قربانۍ ته تیار یو ستاسو هغه انتخابي نشان کلاړي چې دا د تورګته هغه څه شوه هغه خو چې په بیا راغلم هغه مې سنبال کړې ده چې بیا انشاءالله ځو که خیرې دې چوک ته نو انشاءالله تعالی هغه به ځان سره نه چې نور به هم څه اخلم ځان سره انشاءالله بابا یریږئ خو نه اوس دمکیانې د هغه ځای نه ډېرې سختې را روانې دي د محسن نقوي د طرف نه یاره جي په ما خو د 9 مۍ والا کوم کیس دی او کیسونه دي روان دي د 9 مۍ هغه څو کیسونه دي بابا په تاسو یاره جي یو 12 13 خو یو پای یاد دي او یو دغه دی اټیه 7 اټیه دی هغې کې خو برې کړو بل د سوالای چوک کې چې کوم ظلم او زیاتې پولیس کړی موږ سره پي ټي آی واسه هغه کیس راباندې هم چلېږي اړېدو والا نه یو بابا محسن نقوي وایي چې که دوباره تاسو ډي چوک ته اسلام آباد ته رخ وکړو نو اکه تېر شوی وخت چې څه مونږ کړي وو اکه به در سره کوو ما خو مخکې هم دی محسن نقوي ته او هغه آی پي پي ته او د اس اس بي اټک والا ته ما هغه وخت هم پیغام دا رسول او ستاسو په ذریعې سره د میډیا په ذریعې کوم پیغام و زما ير دی هغه پیغام دي دا چې وګوره زما هغه چې ما سره او تاسو لیدلو تبر
ما دا وګوره دا مې تا پسې راوړی او انشاءالله بیا به یې وړم او زه دته د دې ځای نه ستاسو په وساطت سره دا پیغام ورکوم نه کوی ته استقرار دې وکړئ چې دې دی کار څوک دی انشاءالله موږ به راځو ته به نرکېږې ته به راځې انشاءالله بیا دا راته ووایه بابا جنید اکبر صاحب د صوبې نوی صدر جوړ شو دا راته ووایه چې په عالیه من ګنډاپور کې او په جنید اکبر کې څه فرق وینئ یاره جي زه خو خپل ځاني وزیر الله صاحب زمونږ چې ګنډاپور صاحب نو ما ته پکې څه هغه نه ښکاري فرق خو چونکې زمونږ لیډر عمران خان دی نو د عمران خان فیصله باندې موږ څه ویلی نه شو نو کمنټس نو کمنټس په دې فیصله جنید اکبر صاحب څنګه سړی دی عمران خان صاحب مخکې ویلو جنید اکبر ډېر ښه سړی دی خو د بدقسمتۍ سره شریف سړی دی نو ستاسو په نظر کې څه وجه ده چې مخکې عمران خان صاحب دا غټ سیټ نه ورکوه اوس یې ورکول بدمعاش شو څه حساب دی یو خو پښتون دی او انشاءالله غیرتي دی جنید اکبر صاحب چې دی غیرتي هم دی دا نه چې دی ګنډاپور صاحب پولیس کمزوره سړی دی هغه هم په خپل ځای باندې ټیک تاسو یو جمله ویلې وه چې هغه جمله ډېره وایرل شوې وه چې تاسو ته به یاده وي وایي دې نه خو به ورسره ګورو خو چې مقرره شو مطلب دا وایي ستاسو وینا دا ده چې سړی ګاډی چلي خامخا کډې مډې پکې راشي او هغه خبره ووته خبره ووته نو که بیا هغه خبره اورېدونکي غواړي نو او دا مې یو کس چې پکې وغېمه که نه یو په دې نو انشاءالله تعالی بس زما د لار مان به پوره شي هغه بابا ته پته ده بابا یریږي ورسره نه جي نو بیا هغه خو بس هغه خو هغه نه که نه تاسو څه ویلي وو تاسو ورته وکې ووایئ چې واورئ پوه شي بابا بابا ته یاد ده خپله دې ووایي بابا ته یاد ده وایي وکې ورته ووایئ او دا مې یو کس چې پکې وغېمه که نه دا ټول نه دي شهباز شریف دی او دا بل نه دی هغه زور ته خسرو همکدا پېژنئ څوک دی بلاول که نه د شیخ رشید صاحب لاډلا دی که نه لاډلا دی زمونږ د ټولو خلکو لاډلا دی باباجي دا راته ووایه د عمران خان نه علاوه او د پي ټي آی نه علاوه نو کوم لیډر خوښ دی ډېر لیډران دي په دې کې دې ټایم یاره جي یو پکې هم نه منم بل نه شهباز شریف جي زه وایم چې الله دې زما لاسو باندې قتل کړي هغه نواز شریف درې ځله وزیر اعظم جوړ شوی درې ځله وزیر اعظم جوړ شوی نواز شریف هغه وخت یو نه هغه خو دوامه چې د دې غاړې لالومه چا نه فکر کومه چا نه لاس کړ کومه چا نه سر و سرداریم وخت هغه خو ښه دی یو نه جي زرداري نه او نو مسلم لیگ نه حتی که مولانا صاحب به درته وملوم بلاوله کله یو پلی کله بل پلی بلاول خو بلاول دی که خو ما ویل خو لاډلا دی د شیخ رشید صاحب 25 کوړه فضل الرحمن صاحب بچی عالم دی نو بعد په دې به نور څه نه وایم څه وایم نه عالم دی او موږ یې قدر کوو دا پیغام ورته ورکوم دا پیغام مولانا صاحب ته ورکوم چې مولانا صاحب ووټ هم ورکړي د 26 ترمیم کې هم ووټ ورکړه خپلې اوس څه کړه ستاسو میډیا پیکا دی که پیکا دی هغې باندې هم دغه وکړه که نه دي نو بیا یې هم دغه نو دا مه کوه دا دوغله مونږ سره بابا دا د یو میلمه دی دی موجود دی دی د سعودي نه د هغه پاکې ځمکې نه راغلی دی او هلته کله چې د عمران خان صاحب جلسه د سعودي نه ټیکټ والي او یوازې را روان شي نو زه درته وایم ثواب لږ زیاتوه یو لس اته کسانو نه ټیکټ یاله او بیا راځه دا خو به ډېره ښه خبره وي زه خو درته شاباشي ورکوم په دې خبره باندې شاباشي ورکوئ که نه ستاسو کشر دی بس زه تاسو ته یعنې مبارکي درکوم چې تاسو داسې کار کوئ دومره قرباني ورکوئ نو الله دې د دې په برکت سره
عمران خان راځه ها باباجي وختي مونږ دنه روټي خوړه کنه تاسو ته خو پته ده زموږ ټول جون په سپانسر تیریږي نو هغه مونږ ته دی هوټل والا چې دی خان دربار روټي سپانسر کړی چې فرهاد وېدا تاسو د پاره نو بیا یو بل کس را لې زموږ د مشر نو ما ته وایي چې پیسې به ته نه ورکې مې جی ولي وې دا زماره طرف نه نو مې وروره دا خو مخکې سپانسر شوی ده کنه نو بیا خو پوه شوی کنه پښینو ما یو خبره وا هغه ته به چې چا ووایي چې روټۍ خوري نو هغه به ورته وایي چې نقدې ښه نو دوی له شاباشي ورکوئ یو خو چې شاباش ورکوم که بیا ورکوم دې خبره باندې ها جی نن جلسه وشوه تاسو له سعودي نه رالی مایوسه خو نه یې نن جلسه کامیابه وشوه ستاسو په نظر کې څه دي چې هغه ټیکټ تاسو خرچ اخیستی او تاسو دلته رالی نو هغه محنت هم ځای لرالې بالکل زبردست جلسه و आपको पढ़ता सभी इंशाल्लाह अल्लाह रे बनी राजी जलसा का पे कोल्डा کوي او مکه شامل ډیر خلک جلسه نه بارو د خان لپاره څه کولی شي अपना जान दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं نو په دې کې وخت نه وای راغلی बिल्कुल जो जमानो اصلي و زبارو هارونه واپس رااله د خیر خیریت سره راغله ورونه سوال تکي وړي او چې کوم د دې دنیا له لاړ شهیدان شوي دا د بار سویل غواړي الله دې سم مغفرت وکړي الله دې جنت نصیب کړي هم شهیدان ان شاء الله جنت یو جهان مننه چې تاسو د سعودي نه راغلي دا هغه پاک ځمکه نه باباجي ډیره مننه عوام ته سویل غواړي عوامو ته دا وایم دي چې څوک عمران خان سره دي دوی خو مزید خپلې حوصلې اوچتې کوي او قربانۍ سیوا کوي او چې کوم خلک نه دی دا زموږ نور وروڼه بایګان چې کوم دي نورو پاټو والا هغوی ته دا درخواست او درخواست کوم چې تاسو به دا ته وګورئ چې عمران خان حمایت وکړي د هغه ملګرتیا وکړي یو عمران خان دی د پاکستان د خیرخواه او د پاکستاني عوامو او چې هغه په دې ټوله دنیا کې د پاکستان نوم یعنې خورول غواړي او هغه دی د ټولو مسلمانانو لیډر دی د ټولې دنیا د مسلمانانو ډیره مننه باباجي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ تھینک یو فرهاد خان له اجازت راکړئ په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ د الله په امان